سلام له خورشید د 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په تازه عملیاتو کې 15 طالبان وژل شوي او 12 نورې ټپیان دي. په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو قمندان جنرال محمد ایوب حسین خیل وایي په دې عملیاتو کې چې 13 ورځ پیل شوي تر اوسه یوه افغان سرتیری هم پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د نوموړي په وینا دغه عملیات همداراز دوام لري. په ګډه هماهنګي باندې پرکن او د چپلار ولسوالیانو د کلو کې عملیات پیل کړي. د عملیاتو په نتیجه کې یو ډېر باعزته سرباز هغه په شهادت باندې ورسېد. پر طالبان پکې له منځه تللي چې جسدونه د جنګ په میدان کې پاتې، تاسې جسدونه ولیدل. 12 نفره د طالبانو زخمیان دي. د هغوی سپک او درنه سلاح هم د افغان امنیتي ځواکونو او سرحدي ځواکونو سره په لاس کې. له دې سره سم د غزني په قرهباغ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 9 طالبان وژل شوي او 15 نورې ټپیان نیول شوي دي. د غزني د والي ویاند وایي په دې عملیاتو کې چې تېره شپه ترسره شوي د هرې ډلې له یوې بندخونې 10 کسان هم پر تېښته بریالي شوي، خو د هغو د هویت په اړه یې څه نه دي ویلي. ویل کېږي په دې لړ کې افغان ځواکونه او د سیمې اوسېدونکو ته زیان نه دی اوښتی. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لوی قمندان د خپلو ځواکونو د وروستیو عملیاتونو له امله چې ولسي وګړو ته هم د مرګ ژوبلې لامل شوي خواشیني څرګنده کړه. جنرال سکاټ میلر 13 ورځ د ملي یووالي حکومت له اجرا رئیس سره په کتنه کې زیاته کړه چې په دې برخه کې به اغېزمنې لارې ولټول شي څو په راتلونکو عملیاتونو کې ولسي وګړو ته زیان ونه وړي. دی ویل ده چې په دې وروستیو ورځو کې په بېلابېلو هوایي او ځمکنیو عملیاتونو کې ولسي وګړو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د هیواد ملي امنیت سلاکار وایي هر څوک چې د افغانستان د نامنه کولو هڅه کوي له هغو سره به د ترهګرو په څیر چلند وشي. حمدالله محب 13 ورځ په هرات کې له یو شمېر ځوانانو، میرمنو او مدني فعالینو سره په کتنه کې همداراز د هرات خلکو ته ډاډ ورکړ چې له سازمان شویو جرمونو، ترور او اختطاف سره د مبارزې لپاره په یاد ولایت کې ځانګړې قطعه جوړیږي. د نوموړي په وینا د ملي یووالي حکومت د یو باثباته افغانستان لپاره د سترې سیمه ییزې اجماع غوښتونکی دی او په دې برخه کې لا هم هڅې روانې دي. او په هرات کې د افغان ترک ښوونځی د هیواد د پوهنې وزارت د سرپرست او د ترکیې د پوهنې وزارت د مرستیال له لوري پرانیستل شو. دا ښوونځی چې 400 زده کوونکي او 200 زده کوونکي لري څو میاشتې مخکې د پولیسو له لوري تړل شوی و، خو د ترکیې پوهنې بنسټ ته یې د مسؤلیت له لیږد وروسته 13 ورځ بیا ځلي د زده کوونکو پر مخ پرانیستل شو. د پوهنې وزارت د سرپرست په وینا له ترکیې سره د یوې هوکړې له مخې ټاکل شوی د افغان ترک ښوونځي مجهز او په هیواد کې د دغو ښوونځیو شمېر له 1228 ته لوړ شي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امد.